القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. وللکافرین عذاب مهین. او مقرر دی د پاره د کافرانو عذاب سپکونکی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. او کله چې وویل شي دوی ته چې ایمان راوړي په هغه کتابونو چې نازل کړي دي الله جل جلاله، وای دی چې ایمان راوړی دی موږ په هغه کتاب سره چې نازل کړی شوی دی پر موږ باندې، یعنی تورات. حال دا چې کافران کېږي په هغو کتابونو چې بې له هغه څخه، یعنی انجیل او قرآن. حال دا چې دا نور کتابونه هم حق دي، تصدیق کوونکي دي د هغه کتاب چې له دوی سره دی چې د الله تعالی د خوا څخه نازل شوی دی. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ووایا ای محمد صلی الله علیه وسلم دغو یهودانو ته نو ولې به وژل تاسې انبیا د الله جل جلاله لکه شعیب، زکریا او یحیی علیهم السلام پخوا له دوی څخه که چیرې یاست تاسې ایمان لرونکي په تورات باندې. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. او خامخا په تحقیق سره راوړی تاسو د موسی علیه السلام ښکاره معجزې، بیا ونیوئ تاسې ګلګۍ په الوهیت او معبودیت سره د ګلګي عبادت مکاوه پس د تللو د موسی د تور غره ته. حال دا چې تاسې واس ظالمان پر خپلو ځانونو باندې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. او یاد کړئ هغه وخت چې واخیستئ موږ عهد او وعده محکمه د تاسې په منلو د تورات، او پورته کړئ موږ لوړ په سرونو ستاسې د تور غر، او حکم ورته وکړي چې واخلي هغه احکام چې درکړي دي موږ تاسو ته په ښه کوښښ او واوري په تدبر سره. او وویل یهودانو اورېدلې د موږ ستا خبره او نه دی منلی موږ ستا حکم، او ورڅښل سوی په زړونو کې د دوی مینه د هغه ګلګي په سبب د کفر د دوی. نو ووایه ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته بد دی هغه شی چې امر کوي تاسو ته په هغه چې کفر دی په محمد صلی الله علیه وسلم او قرآن باندې ایمان ستاسې که چیرې یاست تاسې ایمان لرونکي. تفسیر یعنی د تورات د احکامو په نسبت چې کوم احکام درکړه سوي دي هغه په پوره همت او استقلال سره ټینګ ونیسئ. څرنګه چې غار مو په سر در ځوړند کړي نو د خپل ځان د ویرې څخه مو تش په ژبه باندې یا په هغه وخت کې وویل سمعنا، یعنی د تورات احکام واورېدل، او په زړه کې یا وروسته د هغه څخه مو وویل وعصینا، یعنی هغه احکام ومنل، او بیا د هغه څخه وروسته چې غر بیرته الله تعالی جل جلاله کښته کړي بیرته تاسو ایمان رانوئ. یعنی کوم وخت چې دوی ویل چې موږ د تورات مسائل نه منو، الله تعالی جل جلاله د تور غر پر دوی راپورته کړي چې هغه لوړ ولاړو. موسی علیه السلام ورته وویل ول که چیرې تاسو د الله تعالی دغه احکام ونه منئ نو پر تاسو به دا غر راونړېږي. د قرآن کریم د پښتو ژباړې تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.